پیغام د مسافر ورونه ضرور واوري او هغه خلک دی واوري چې هغه وایي موږ د اختر په ورځ باندې خوشحالي نه جوړوو. ډېر داسې ورونه شته مسافران چې هغه وایي د اختر په ورځ باندې موږ خوشحالي نه جوړوو، د اختر په ورځ موږ نوې جامې نه اغوندو ځکه چې موږ د خپل کور څخه د خپل بچیانو څخه لرې یو، خپل مور پلار څخه چې دی هغه لرې یو. نو دا پیغام ضرور واورئ چې څومره کولی شي دومره د سره نشر کړئ، د سره شیر کړئ دا ویډیو. د اختر ورځ هغه د خوشحالۍ ورځ ده. په دې ورځ کې خوشحالي کول دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت مبارک دی او دا خبره واورئ ضرور چې کم څوک د اختر په ورځ باندې خوشحالي کوي روان ژوند کې به الله رب العزت ته د هغه ژوند ورته خوشحاله کړي، روان ژوند کې به الله رب العزت خوشحالي ورته نصیب کړي، ښایسته ژوند به الله ور برابر کړي. چې کم څوک په دې ورځ باندې خوشحالي نه جوړوي روان ژوند کې آینده کې به هغه هم خوشحالي ونه ویني. نو ځکه دغه ورځ د خوشحالي ورځ ده، په دې ورځ باندې ضرور هغه چې دی خوشحالي وکړو، نوې جامې واغوندو او دغسې د الله شکر چې دی هغه ادا کړو. نو دغه پیغام چې دی چې څومره کولی شي دومره یې د سره نشر کړي.